کونړ کې د کابل بانک چارې په یوه بله نوې ودانۍ کې پیل شوې. مسؤلین وایي خلکو ته د اسانتیاوو رامنځته کېدو په پار یې کابل بانک له پخوانۍ ودانۍ دغه نوې ودانۍ ته را انتقال کړ چې د تیر هغې په پرتله پکې ګڼې اسانتیاوې رامنځته شوې. په دې کې انشاءالله 100% موږ متیقن یو چې مشکلات به مراجعینو ته او مشتریانو ته نه وي. موږ مطمئن یو دا یو ښه کار وشه. چا چې په دې کې هلې ځلې کړي وي الله دې اجر ورکړي او موږ ته شکرګزار یو. اول خو دلته موږ د نوي کابل بانک ATM ماشین نه لرو. انشاءالله دغه اسانتیاوې برابرې شولې. په دویم قدم کې پوسټ ماشینونه راغله، دغه اسانتیاوې برابر شو. بله خبره ده چې پوسټ ماشینونه موږ لرو پرتو ولسوالو ته مو لېږل. هلته چې د بانکونو څانګې نشو تللی، سیاره ټیمونه نشو تللی، هلته موږ پوسټ ماشینونه لیږو. د دوی په خبره خلکو ته د سهولتونو رامنځته کېدو په پار یې د کونړ په امنیه قومندانۍ او د سرکاڼو ولسوالۍ په سرحدي لوا کې هم د نوي کابل بانک څانګې فعالې کړې. یوه نوې نمایندګي چې په امنیه قومندانۍ کې افتتاح شوله، نظامیانو ته هغه کار کوي. سرکاڼو لیوا کې یوه نمایندګي وه چې هغه سرحدي لیوا ته شوله. امکان لري چې خاص کونړ ته د اردو یو بله لیوا راشي، هلته یو بله څنګه افتتاح کوو. نو کونړ وړوکی ولایت دی، انشاءالله 4 نمایندګي د کابل بانک کې فلحال کار کوي. په ورته مهال ځایي اوسیدونکي وایي د کابل بانک لپاره د نیول شوي نوې ودانۍ ځای مناسب او د اړتیا وړ ټولې اسانتیاوې لري چې له امله به یې بانک ته د ورتلونکو پیرودونکو لاسرسی آسان او په ښار کې به د ګڼې ګوڼې مخه هم ونیول شي. دا د نوي کابل بانک نوې ودانۍ چې اوس یې موږ پرانیسته وکړه، انشاءالله دا د ټولو هغه نورمونو سره مطابق دی. د بلې خوا نه دا ګڼې ګوڼې د ساحې نه هم راووتو، لږ څنډې ته شو چې دا یوه بله خلکو ته هم سهولت دی، اسانتیاوې دي او ضمناً د بانک کارکوونکو ته هم یو اسانتیا ده. د مسؤلینو په خبره د کابل بانک په مرکزي څانګه کې غورپې له 6 څخه 10 ته زیاتې او پیسې اخیستونکو ته د ښې اسانتیا لپاره د ATM ماشین هم فعال کړ چې له مخې به یې ټول ملکي مامورین خپل معاشات په اسانۍ سره ترلاسه کړي.